اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو د سلام په وړاندې کولو سره خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړې وي او د صحت جامې په تن ولرئ. ګرانو زده کوونکو، نن زه بیا هم ستاسې په چوپړ کې چې د اتم ټولګي د کیمیا مضمون په تیرو اونیو کې او په تیرو درسونو کې بېلابېل مطلبونه ولوستل او همداسې ادامه لري چې نن ډېره یو مهمه موضوع ده زموږ او ستاسې د تیرو درسونو په پرتله، یعنې د هغو سره یو ارتباط لري، یو اړیکه لري. په همدې خاطر باندې غواړو چې د تیرو درسونو هم یو یادونه وکړو چې په تیر درس کې موږ کیمیاوي اړیکې ولوستلې چې د هغو د جملې نه موږ او تاسې اشتراکي یا کولان بانډ اړیکه هم ولوستله. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې په اشتراکي اړیکه کې دا یاد کړل چې اشتراکي اړیکه کوم اړیکې ته ویل کیږي. د اشتراکي اړیکه د کوم اتمونو ترمنځ رامنځته کیدای شي. اشتراکي اړیکه په څه باندې ښودل کیږي. اشتراکي اړیکه آیا د یو نوع اتمونو په منځ کې رامنځته کیږي او که کولی شي په مختلفو اتمونو کې رامنځته شي. او همدارنګه نور موضوعات هم ولوستل چې موږ او تاسې ولوستل چې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوه اتمونو ترمنځ الکترونونه په مشترک ډول ایښودل شوي وي، چې نه یو اتم قادر په دې وي چې الکترون کش کا د خپل ځان ته او نه بل اتم، دواړه ترې وشي کولی په مشترک ډول د هغه الکترونونه څه وکړه، استفاده وکړه. او بل هم دا ووایي چې د هغه اتمونو ترمنځ دا رامنځته کیږي چې د هغو قوه د کشش یا غوښتنه د الکترونو یې چې الکترون غواړي یا هغه الکترونیګټیو خاصیت د هغو د اتمونو ترمنځ چې دی تقریبا سره څه اوسېږي، مساوي اوسېږي. چې موږ او تاسې هایدروجن او کاربن په نظر کې ونیول یا یو نوع اتمو کې اکسیجن او اکسیجن. نو ګرانو زده کوونکو، دا م یاد کړ چې اشتراکي اړیکه نه تنها چې د دوه یو ډول اتمونو ترمنځ منځته راتلی شي، د بېلګې په توګه لکه هیلوجنونه چې اووم ګروپ دي، یا اکسیجن یا نایتروجن یا هایدروجن او همداسې نور. نو کولی شي چې په مختلفو اتمونو کې هم دا اړیکه څه کا رامنځته شي او هغه مربوطه مرکب د خپل څه کا تشکیل کا، لکه میتان چې موږ ولوست، لکه امونیا چې موږ ولوستله، لکه اوبه چې موږ ولوستلې. نو ګرانو زده کوونکو، اوس راځو دې ته چې نن درس چې کوم زموږ دی دا یو نوع اړیکه ده، کیمیاوي اړیکه ده چې نن یې موږ او تاسې لولو. تاسې په تخته باندې وینئ ګرانو زده کوونکو، د لوست عنوان زموږ او ستاسې دی فلزي اړیکه یا میټالیک بانډ دی، چې د فلزونو ترمنځ کم اړیکې منځته کیږي هغه ته موږ فلزي اړیکه وایو. نو ګرانو زده کوونکو، هدف زموږ هم یا موخه زموږ هم د همدې درس نه دا ده چې موږ د فلزي اړیکې پیژندنه کړی شو یا فلزي اړیکه وپیژنو چې کوم اړیکه ده. نو ګرانو زده کوونکو، اوس راځو دې ته چې هغه کیمیاوي فلزي اړیکه هغه کیمیاوي اړیکې ته ویل کیږي چې په یو فلزي شبکې کې د الکترونونو د حرکت په وسیله رامنځته کیږي. په یو فلزي شبکه کې د الکترونونو د حرکت په واسطه څه شی کیږي یا په وسیله جوړیږي. هغه کیمیاوي اړیکه ده چې په یو فلزي شبکه کې د الکترونونو د حرکت په وسیله باندې څه کیږي، رامنځته کیږي. او په دې اړیکه کې اتمونه هغه ولانسي قشر چې موږ او تاسې یاد کړی و، یا هغه وروستی قشر، آخرنی قشر چې د هغو اتمونو ترمنځ هر څومره الکترونونه اوسي هغه چې دی یو ځای کوي او په حقیقت کې یو غبار د الکتروني هغلته جوړیږي چې دا غبار د الکتروني په نتیجه کې دغه فلزي اړیکې څه کیږي، رامنځته کیږي. او همدا غبار باعث د دې کیږي
باعث د دې کېږي چې دا فلزونه څه شي کلک شي سخت شي یعنی د کلکېدو سبب یې کېږي او ګرانو زده کوونکو موږ الکترونونه په ټوله شبکه کې که چېرته موږ دغه یو شبکه فکر وکړو د فلز که چېرته دا یو د فلز شبکه موږ دغه فکر وکړو دا مثبت چارجونه چې دي مثبت چارجونه فکر وکړئ دا مثبت چارجونه د یو فلز دي فکر وکړئ یوه ټوټه د وسپنې ده یوه ټوټه د څه ده د وسپنې ده نو په ده کې د الکترونونه داسې نه دي چې د اشتراکي اړیکې غوندې یا د ایونیک اړیکې غوندې دلته معلوم شي چې دا الکترون د دې الکترون سره یا دا الکترون د دې الکترون سره یعنی دلته مشخص نه دی چې څو الکترونونه د څو الکترونونو سره اړیکه جوړیږي دلته خدای دې وکړه چې یو فلز په آخر قشر کې 2 الکترونه ولري 4 ولري 6 ولري 7 ولري یا د هغه نه ډېر ولري نو دوی دا ټول الکترونونه چې دي یو غبار د الکتروني دلته منځته راځي یعنی دلته په ټولو ځایو کې د الکترونونه کوشش کوي چې د مثبت چارجونو په منځ کې ځانونه ووهي او یو حرکت ترمنځته کړي یو حرکت رامنځته کړي نو ګرانو زده کوونکو دلته دغه فکر وکړي چې یو شبکه ده یو فلزي شبکه ده په دا ټوله شبکه کې الکترونونه څه شی کوي سیر کوي یا حرکت کوي او په همدې اساس باندې د الکترونونو په حرکت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې برېښنا ښه تیریږي او تودوخه هم تیروی شي هم تودوخه هم برېښنا یا برق په همدې خاطر باندې دی چې فلزونه یو ښه خاصیت د فلزونو دا دی چې برېښنا تیروي د بیلګې په ډول مس دی المونیم دی یا وسپنه ده او همداسې نور دي خو دا باعث د دې کېږي چې دا الکترونونه دلته ښه په حرکت کې دي نو که چېرته دلته موږ که چېرته دا یو فلز اوسېږي نو دلته د الکترونونه په حالت د څه کې دي په حرکت کې دي په څه کې دي په حرکت کې دي د الکترونونه یو د بل سره په حالت د څه کې دي حرکت دي که چېرته دا سره د برېښنا سره وصلوو دا سره څه کوو د برېښنا سره وصلوو فورا چې د برېښنا څه کوي انتقالوي چې هر څونه ډېرې دلته برېښنا رسوي او ګروپ ترې څه کېږي روښانه کېږي نو ګرانو زده کوونکو اوس راځو دته که چېرته د موږ یو د بیلګې په توګه داسې ولیکو چې خپله د اوسپنه په نظر کې ونیسو اوسپنه 26 الکترونونه لري څو 26 که چېرته 26 موږ د هغې دغه د اوسپنې آرایش د الکتروني ولیکو 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 او 2 2 4 6 لس د هم 18 4s2 3d څو کېږي در دې ځای پورې شل شول دلته څو دي 26 لري دا 6 ده یعنی په وروستي مدار کې چې دغه دی وروستي مدار کې هغه 6 او 2 8 الکترونونه لري څو الکترونونه لري 8 الکترونونه لري نو دا 8 الکترونونه یا هغه چېرته دا ترې وباسو هغه ډي ورسره دې خواته خو 8 الکترونونه دلته په مجموع کې په دې شبکه کې څه شی کوي چې تاسو په دې دا موضوع بیا سختېږي موږ په دې باندې اوس بحث نه کوو چې ډي کوم ځای کې نوشته شي 4s نه مخکې شي یا 4s نه دېخوا شي خو موږ دې ته راځو چې دا الکترونونه چې په وروستي مدار کې دا لري دا الکترونونه 1 2 3 دا نه کاملا څومره الکترونونه چې دي په دې شبکې کې څه شی کوي حرکت کوي په دې شبکې کې څه شی کوي حرکت کوي او بل اتم په دې شکل باندې الکترونونه د خپل څه شی کوي ورسره حرکت کوي او دلته چې د دوی ترمنځ چې ډېره یو قوي باثباته اړیکه رامنځته کېږي چې هغه باثباته اړیکه موږ د فلزي اړیکې په نامه سره یادوو یعنی داسې نه کېږي چې دغه وروستی قشر چې دی د هغه ټول الکترونونه چې دی د اتم نه جدا کېږي د همه اړوند اتم نه جدا کېږي او شبکې ته ورځي په شبکې کې څه شی کوي د نورو ایونونو ترمنځ چې دی
حرکت پیدا کوي چې د دې حرکت په وسیله باندې فلزي اړیکه منځته راځي چې دا فلزي اړیکه موږ او تاسې په فلزاتو کې وینو، که هغه وسپنه ده، که هغه مس دی، که هغه المونیم دی، که هغه د بیلګې په توګه یو بل فلز دی، د دوی ترمنځ چې دی دغه فلزي اړیکه رامنځته کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې یو بله په عملي ډول باندې ښیو چې په عملي ډول باندې آیا واقعا هم د فلزي اړیکه همدا خصوصیت لري او که نه لري. موږ او تاسې غواړو چې په عملي ډول باندې همدا وښیو چې آیا واقعیت هم دا ښه هدایت حرارتي کوي یا نه کوي. راځو عملي ته د عملي باندې ښیو. ګرانو زده کوونکو، دا تاسې وینئ چې ګروپ دی، بیخي به خلاص کړمه چې تاسې وینئ. دا تاسې وینئ چې ګروپ دی. څه دی؟ ګروپ دی. دا ګروپ موږ غواړو چې روښانه کړو. داسې فکر وکړئ دغه مثبت چارج دی او دا منفي چارج دی. دا چې تاسې وینئ دا بطرۍ ده. نو که چېرته دا مثبت د مثبت سره وصل کو، دا دی تاسې دلته وینئ، او منفي د منفي سره وصل کو، ګروپ څه کېږي؟ روښانه کېږي. خو موږ غواړو چې د دغه مس په وسیله یا د مګنیزیم په وسیله، دا مس دی، دا مګنیزیم دی، دا فلزونه دي چې فلزي اړیکه دلته موږ پکې ګورو. نو ګرانو زده کوونکو، اوس دلته ګورو چې څنګه ښه فلزونه کولی شي چې برېښنا یا تودوخه د یو ساحې نه بل ساحې ته څه کا؟ تېره کا. اوس راځو دې ته چې د دوی ترمنځ د کوم اړیکه چې پیدا کېږي. تاسې وګورئ دا مې ورسره بنده کړه، خو د دوی دواړو تر څو چې د مثبت چارجونه موږ سره وصل کو، د دوی ترمنځ دا په څه باندې وصلوو؟ په دې مس باندې. په څه باندې؟ مس باندې. دلته تاسې لاندې زیر شئ، لاندې زیر شئ، لاندې کوم بل دغه نشته، لاین نشته دی چې دا ګروپ سره چای کار روښانه کا. دغه مجبور دی چې موږ د دې بطرۍ د لاین سره څه کو؟ وصل کو. نو د دوی د وصلولو په خاطر باندې موږ د څه نه استفاده کوو؟ د مس نه استفاده کوو. تاسې مس پېژنئ چې مس یو فلز دی. دلته تاسې وینئ دلته دا ګروپ څه شه؟ روښانه شه. یعنې په دې معنا چې د مس یو ډېر ښه فلز دی چې د یو ساحې نه د دې ساحې نه د دې ساحې پورې د دوه لاینونه سره یو کړ او تودوخه وبښئ برېښنا یې څه کړه؟ تېره کړه. که چېرته په همدا ډول باندې موږ د مګنیزیم په نظر کې ونیسو، مګنیزیم همدا شانته دغه لري. تاسې وینئ دا مګنیزیم دی. نو مګنیزیم هم وشول کړی چې د برېښنا څخه د یو ساحې نه بل ساحې ته انتقال کړي. نو ګرانو زده کوونکو، اوس راځو هغه نتیجې د درس. نتیجه په درس کې موږ او تاسې دا ولوستل چې د موږ او تاسې درس فلزي اړیکه وه، چې فلزي اړیکې کې دا وویل چې هغه اړیکه ده چې فلزي اړیکه هغه اړیکه ده چې په یو فلزي شبکې کې د الکترونونو د حرکت په وسیله باندې میټالیک باند یا فلزي اړیکه څه کېږي؟ جوړیږي. او بل هم دا وویل چې هغه وروستي قشر کې چې څومره الکترونونه یو اتم ولري، هغه چې دی ټول په شبکه کې حرکت کوي او داسې نه دی د اشتراکي او د ایوني اړیکې سره ډېر فرق کوي. توپیر یې دا دی چې هغو الکترونونه مشخص وو چې څو الکترونونه مشترک کېږدي یا څو الکترونونه واخلي یا ورکړي. خو په دې کې چې دی الکترونونه مشخص نه دي چې یو دی، دوه دی، څو دي. خو دا څه الکترونونه چې په هغه وروستي قشر کې دي هغه ټول په شبکه کې خوشې کوي، په شبکه کې په حالت د څه کې دي؟ حرکت کې دي. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ دا وویل چې دغه غبار د الکتروني چې رامنځته کېږي، دا غبار د الکتروني باعث د دې کېږي چې د فلز سره څه شي؟ کلک شي، نه سخت دی، ډېر سخت. ګرانو زده کوونکو، دلته تاسې وینئ چې موږ د مس په وسیله باندې، د مس په طریقه باندې موږ وشول کولی چې برېښنا د یو ساحې نه بل ساحې ته څه کو؟ انتقال کو. خو ګرانو زده کوونکو، دا په پام کې ونیسئ، دا په پام کې ونیسئ چې دا برق چې ما انتقال کوم، دلته زه لاس پرې وهمه، دا 12 ولټه دی، دا د بطرۍ دی، مړ برق دی، دا نشي کولای چې ما ته ضرر راورسوي. خو که تاسې په کورو کې یا په لابراتوارونو کې د ژوندي برق نه استفاده کوئ، هیڅ کله
په ده باندې تاسې لاس ونه لګوئ. که چېرته مس اوسیږي، که چېرته یو بله اوسپنه اوسیږي، که چېرته مګنیزیم اوسیږي، نو پام کوئ چې موږ او تاسې به برق ونیسي او حتی باعث د مرګ زموږ او ستاسې کېږي. نو ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې د ننني درس نه تاسې یو څه پوه شوي یاستئ، ګټه هم ترې اخیستې وي، تر څو چې زه بیا هم ستاسې په حضور کې راځمه او بیا موږ او تاسې نور درسونه مخته وړو، تاسې په لوی څښتن خدای باندې سپارو. او مخکې د دې نه موږ او تاسې یو کورنۍ دنده هم درلوسله. کورنۍ دنده دې ستاسې دا وي چې غیر د اوسپنې، غیر د مس نه او د مګنیزیم نه نور کومه عنصرونه شته، کومه فلزونه دي چې ښه برېښنا انتقالولی شي. د خدای په امان تاسې په لوی بخښونکي خدای سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.